حدیث کی درجی ابو ذر غفاری رضی ودیر ناشنا حدیث دی دغوک کی دی وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يروت بهرتا أو د جمي موسم الجمي والورق يتهافت أو دي ونونا دا پاني دا تريجي دي ذكا موسم دا جمي فأخذ بغصنين من شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم دي وني دوسانجي وني الرسول صلى الله عليه وسلم جسكي بايكي حكمتي بالتو كارفونا كده دوسانجي وني وسوي ورد فجعل ذلك الورق يتهافت الرسول صلى الله عليه وسلم جلسانجي وني جمامولي ورق ولي أباني تي وليدي والرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أبو زرع ويموت يجي لبيك يا رسول الله يا رسول الله زحازر وما تويجي إن العبد المسلم ليصلي الصلاة كلتي يوم مسلمان بند منزك يريد بها وجه الله ده بقي شرط ده چلا منز ده چا ده پاره وكي ده الله ده رضا ده پاره وكي سبوج نه ده غبوغو نه چا ده خي نه ده چا ده يري نكي ده الله ده رضا ده پاره منزكو فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة دنه دا گناهونه دي سریږي لکه د دې سانګونه چې اوس د پاڼې ورېږي دي امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړي ګوره څومره عجیبه روایت چې ته مونځ کې ستانه د ګناهونه د ریږي لکه څنګه چې د ژمي په موسم کې د دې ونو نه د پاڼې ریږي خدي حدیث ته وکړي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما وایي وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر د منځ تذکره وکړه په یو مجلس کې ناست وی بیا وی او د دغه کولو کې من حافظ علیها چا چې د دې منځونو حفاظت وکړو پابندي وکړه كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة د قیامت په ورځ به د منځ د لپاره رڼا الله اکبر په دې قبرونو کې څومره تیری به کېږي که نه چې سړی دې چې کولاو کې ګوري تیاره به کېني چې دا خاوره پرې راواړه چې څنګه تیارې به یې دننه نو که ته دا غواړې چې د قبرونو د تیارې ختمې شي او تا ته پکې رڼا ولګي نو د 15 وخته منځونو حفاظت به کوې بیا په آخرت کې هم تیرې دي په آخرت کې هم رڼا ته ضرورت دی پل صراط باندې چې مؤمنان اوړي الله به له څه ورکوي رڼا به ورکوي نورهم یسعى بین ایدیهم وبایمانهم دا رڼا به دې مخې ته روانې منډې وي ښی طرف ته به یې رڼا دا رڼا په دې منځه ته میلاوېدی شي نو چې دا منځونه ته کې قبر به دې هم رڼا آخرت به دې هم رڼا وبرهانا او دلیل به یې د ده په ایمان باندې یو سړی مونځ اودس کوي دا دلیل دی په څه باندې د دې سړي په ایمان دلیل ونجاة يوم القيامة د دې منځه د لاسه به الله سبحانه وتعالی دغه انسان له قیامت پر ورځ نجات هم ورکوي 3 فایدې ومن لم يحافظ عليها وسوق چې دې پابندي نه کوي بیا دغه خبره مو اوري لم تكن له نورا د سره برهان ولا برهانا نبو سره دلیل په خپل ایمان باندې ولا نجاة نو د قیامت پر ورځ به نجات نه ملاوي وكان يوم القيامة صدر نقصان ته ګوره وكان يوم القيامة ود قيامت برز بده مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ود قيامت برز بده حشر ددي سلور كسانو سركي قارون فرعون هامان أو أبي بن خلف وده حديث إمام أحمد بن حنبل إمام دارمي إمام بيهقي راوله سمع جوا حديث